له ټولنیزو رسنیو بیا د چارواکو ترغیږي. د لومړي ټولګي زده کوونکی دغه ماشوم د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی د وروستیو کې په خواله رسنیو د چټک حساب کولو له کبله مشهور شوی چې اوسمهال یې امارتي چارواکي د غوره استعداد په توګه ستایي. د نوموړي پلار له مسؤلینو غواړي چې د سمیع الله په زده کړو کې ورسره مرسته وکړي. زه اسلامي امارت نن ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ یې راوغوښتلو، موږ یې ځینې تشویق کړو. دومره تر خوشحاله یم چې زه ښه ډېر خوشحاله یم. موږ ته ډېر قدر ډېر عزت راکړی. کوم اساس د امارت نه دا غواړو چې هلک باندې ښه تعلیم وکړي. پوهنې وزارت د دغه ماشوم استعداد منلی او ګڼې ډالۍ یې ورکړې. مسؤلین د سمیع الله او ورته نورو استعدادونو لپاره د زده کړو برابرولو ژمنه کوي. دوی له نورو زده کوونکو هم غواړي چې د هیواد خدمت لپاره د ښې زده کړې وکړي. وزارت معارف د دې واړه ماشوم دپاره داسې یو غونډه جوړوي، دا الهام مخترع کوي، دې موضوع ته اشاره کوي. نتیجه دا راوځي چې معارف ژمن دی چې د وطن ځوان نسل ته، د وطن کشر نسل ته ښه خدمت وکړي، ځوان نسل تشویق کړي. د پوهنې وزارت ډیر زیات ویاړي په داسې استعدادونو باندې، په داسې کدرونو باندې. د پوهنې وزارت ډیر خوښ ته په داسې استعدادونو لکه د سمیع الله جان. دا یو بچی ده، خو د پوهنې وزارت د ده په دغه استعداد دومره خوښ ته چې د دې استعداد د تجلیل لپاره او د دې استعداد د تبریک لپاره مستقله غونډه نیولې ده. د پوهنې وزارت پلان لري چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو د لسم ټولګي د لومړیو 5 بااستعداده زده کوونکو راټولولو له لارې په مرکز کې د 200 بااستعدادو زده کوونکو ځانګړې روزنه ترسره کړي. محمد الله سروري، حریت راډیو، کابل.